Ай, драно достану столомошей за гутеям. Уст зматра цанга. Я прихнаю мутар варалдей. Ау, дага мутар змада хамкари зареней, новай мутар дей. Да, я прихнаю мутар дей. Ау, тулу там марума даче. Ус па данардай па зяту хива дунуки. Тейрай халк. Прихнаю мутар интихабави. Закаче Petrol. يو دول ندوام لارون كاي منابي طبيعي منابي دي أو زيرمية راس تربري كميدي أو تدي ترسانغ تتيرو دسوزاولو بترسكي بهواتا ككرتيا رامانس تاشي نو د چاپریال او د طبیعت د ساتلو لپاره کارپوهان او ساينس پوهان د برېښنایي موټرونو د پرمختګ لپاره ډېر کوششونه کړي دي اوس په چین کې د برېښنایي موټرونو چارې ښه پرمختګ موندلی او په تېر کال کې یوازې په یو کال کې په چین کې د برېښنایي موټر د پلورنې شمېر له کابو 3 میلیونو څخه اوښتی دی نو ویل کېږي چې برېښنایي موټر اوس د خلکو یو ښه انتخاب دی نو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دغه برېښنایي موټر د زرینې نوی موټر وښیو د دې ترڅنګ موږ به درته وپېژنو چې د تیلو موټر په پرتله د برېښنایي څه وړوړي او کومې نیمګړتیاوې لري راځئ چې له ما سره یو ځای وګورئ لومړی زرینا زموږ دوستانو سره رسال موټر په چینایي ژبه څنګه ویل کېږي چی车د تیلو موټر چی车خو ستا موټر د برېښنایي موټر نوم څه دی电车电برېښنا电车电动车اوکې لومړی موږ د دغه موټر بڼه څېره وګورو ګورئ دغه موټر لوی دی او د تیرو موټر په څېر دی او یوازې د بهر بڼه له مخې هېڅ توپیرونه نه لیدل کېږي خو که تاسې راڅخه پوښتنه وکړئ چې موږ څنګه د تیرو موټر او د برېښنایي موټر ترمنځ توپیر له بهر څخه پیدا کوو او یوازینی توپیر داسې دی چې په چین کې د برېښنایي موټر د جواز تخته رنګ زرغون دی خو ګورئ مخکې او دغه موټر دغه د تیرو موټر دی ولې ځکه چې جواز تخته یې آبي رنګ دی نو دا یوازینی توپیر له بهر څخه موږ له دې لارې د برېښنایي موټر او د تیرو موټر توپیر را پیدا کوو خو اوس له ما سره یو ځای ها مننه د زرینۍ موټر کې ناسته یو زرینا ښه چلوونکی ده خو فکر کوم چې په دغه موټر کې ډېر عصري الکترونیکی سیستم ترتیب شوی ها安装了特别好的这个电子系统了哈لومړی داسې دي چې دغه یوه دلته تاسې ګورئ یوه ډېره اوږده پرده لیدل کېږي او دا د دې موټر تر برېښنایي پرده ځانګړتیا ده یوه ځانګړتیا ده په دغه برخه کې دغه برخه پرده د انټرنیټ له لارې هغه فلمونه تلویزیوني ډرامه کتلی شو خو هنري نندارې هم کتلی شي داسې ټول آنلاین زیرمه کېږي ها ترتیب کېږي او دغه ځای خو رادیویي پروګرام او موسیقي او د ساعت دغه ځای او په دې ځای کې موږ کتلی شو چې اوس په بهر کې تودوخه 15 درجې د سانتیګراد په حساب او دا د درېدو نښه ده او دلته یو کوچنۍ نقشه دا نقشه برېښنایي نقشه شته او ګورئ کتلی شئ دلته هم تاسې هم لیدل کېږي چې زما موټر اوس که په پوره توګه یوازې برېښنا وکاروم نو
Думра мазал кавалайши ус. Ау тел укаравам ну думра пинза цалур сава пинза панзуз километра мазал кавалайши да мотар ус монга харкат укру да Лихтяче така мотар AI system раса خبركوي او زما خبره دا ده چې اوس په نړۍ کې د برېښنایي موټرونو ډولونه درې دي یو یې په چارج په وسیله حرکت کوي او دوهم یې هم په چارج او هم په تیرو انجین حرکت کوي او دریم د هایدروجن لخوا د تولید شوی بطري له لارې حرکت کوي دغه درې ډولونه برېښنایي موټرونه اوس په نړۍ کې کارول کېږي خو فکر کوم چې د زرینۍ دغه نوی موټر دوهم ډول دی یعنی هم په چارج او هم په تیرو حرکت کولی شي نو اوس موږ حرکت وکړو ځکه چې د دغه شان برېښنایي موټر چارج ته اړتیا شته نو تاسې همیشه په کوم ځای کې دغه موټر ته چارج ورکوي برېښنا ورکوي په کور کې是一般是在家给它充电是吗？我是په کور کې زه په خپل کور کې د موټر په تمځای کې یو کوچنی هغه چارج هغه ماشین دروي دا ماشین کپو 1000 元的لګولو لپاره د اخیستلو لپاره 1000元1000块钱然后就安一个هغه اتومات توګه د برېښنا لګښت حسابي نو اوس راځه چې زه مونږ ستا کور ته حرکت وکړو叫它智能的打开 AI system اوس کارول کېږي理想同学下午好回家مونږ اوس کور ته ځو هو په اتوماتیک توګه نقشه پیدا کوي لارښوونې نقشه 开始导航 اوس زموږ لارښوونه حرکت کولی شو ګورئ اتوماتیک سیستم پکې ترتیب شوی الکترونیکي او په دغه موټر کې هم د تیرو انجین او هم د الکترونیکي سیستم برېښنایي موټر کارول کېږي نو دوه میخانیکي سیستمونه شته دلته اوس لږ څه ګرمي ده 理想同学开始导航前方掉头 ګورئ دغه د ویډیویي څار له لارې 向位置掉头 زموږ د موټر په بهر کې رښتینی حالات کتلی شو او دا به موټروان ته ډېره اسانتیاوې 前 برابر 方200米请在道路尽头右转进入主路 他西班牙和朋 بخښنه غواړم واورئ چې اوس د خطرناک خبرداري اواز غږېږي ځکه چې زه صرف باید نه تلم او اوس ښه دی 进入主路 او په دغه موټر کې یو ځل په ګډه څومره اووه کسان په ګډه ناسته اووه کسان 理想同学前方你好 关闭天窗 کړکۍ ګورئ لوی کړکۍ شته او له دې لارې به موټر ته ډېر ښه رڼا ورکولی شي او ټول داسې سیستم یوازې د موټروان یوازې د خپل خبرې له لارې کنټرولولی شي ګورئ هغه په خپله دغه پراده کنټرولولی شي د خپل کور او دفتر ترمنځ زه هره ورځ یوازې برېښنا کاروم او ډېر بیه یې ډېر ټیټه لګښتونه د تیرو موټر په پرتله ډېر ټیټ دی نو تاسې حسابوي چې څومره یوان د یو کیلو لپاره دغه برېښنایي یو کیلو لپاره یو که کیلو وکاروم نو ښایي یو کیلو بیه د 8角لګول کېږي 8 角 0.8 元سمه ده 0.8 元که زه ټول برېښنا وکاروم یو کیلو یوازې یو کیلومتر یوازې1毛1角钱 0.1 元 یعنې لاس چنده کم شوی دی لګښت ډېر ټیټ دی او
كلاچي مونغ دغه شان د اشاره دی وی تر لمخه سور رنګ نو مونږ په دې ځای کې داريږي اوس د کسانو د تګ راتګ وخت د نو مونږ په دې ځای باید انتظار کوو او په دې وخت کې دغه شان برېښنايي موټر هوا ته هیڅ ککړتیا نه رسوي که یوازې د په چارج نو برېښنا به ډېر کارول کېږي ها ډېر کم د ژمي په موسم کې دا د اوس د بټري د کارولو لپاره یوه نیمګړتیا ده که هوا تودوخه لوړه درجه لوړه نه ده هوا ګرمي نه ده هوا ډېره سړه وي نو برېښنا به ژر وکارول شي نو فکر کوم چې ستاسې دغه ډول موټر هم لږ لوړ روبولی شي مثلا د اوږد مزل لپاره او په ځینې سخته هوا کې هم ښه کارول کېږي ځکه چې هم په چارج او هم په تیرو حرکت کوي نو خو ولې داسې دي چې آیا تاسې احساسوئ چې په موټر کې ډېر آرام احساسولی شو دغه شان دوه میخانیکي سیستمونو نظامونو ترمنځ د بدلولو بهیر ډېر آرام دی او موټروان ته هیڅ تکلیف نه رسوي ځکه چې په اتوماتیک سیستم کې کنټرول کېږي هغه دغه موټر به په خپله انتخابوي چې کومه وخت په چارج او کومه وخت په تیرو حرکت کوي کله چې سرعت ورو وي نو په چارج په برېښنا کارول کېږي خو کله چې په چټک سرعت کې حرکت کوي نو هغه به په خپله سیستم به په خپله تیرو انتخابوي ډېر ښه دی ډېر اسانه او هیڅ تکلیف نه رسوي او موږ اوس درېدو ځای ته ولاړ شو کله زموږ لنډی دی موږ ورته地下车库وایو د زرینۍ د موټر درېدو ځای هم دغه ځای دی نو کوچنی دی دا دغه موټر بیټرۍ ته د برېښنا ورکولو چارجر دی څنګه برېښنا ورکول کېږي دغه خوا د چارج د ورکولو لپاره هلته بله خوا به د تیلو ګورئ دغه ځای د تیرو دروازه ده د تیرو ورکول ځای دی او دا د برېښنایي ورکول ځای دی یو چټک یو عادي سرعت برېښنا د ورکولو سرعت چټک سرعت چټک بڼه هم شته که چټک به یو ساعت ټولو پوره شي که دغه عادي دغه بڼه وکاروم بیا ښایي 4 ساعته اړتیا لري 4 ساعته اړتیا لري خو اوس زما موټر کې برېښنا هم شته دومره وخت به ونه نیسي نو معلومات دا دی چې که په بټرۍ کې هیڅ برېښنا نشته د بټرۍ د بشپړتیا د پوره کولو لپاره 4 سرعتونو ته اړتیا شته نو داسې دی که بټرۍ پوره شي بشپړ شي نو څومره کیلومتره مزل یو ځل کارول 150 کیلومتره یو ځل 50 او هلته د 50 کیلو نو دغه بټرۍ د پوره کېدو نه وروسته یو ځل او 50 کیلومتره مزل حرکت کولی شي دلته پرادا کې هم لیدل کېږي دلته معلومات د چارج په اړه معلومات اوس د بټرۍ اندازه یوازې یو 50 سلنه دی نیم برخه شته نو اوس دغه ځای کې چې د چارجر له لارې د برېښنا د اخیستلو سیستم کارول کېږي خو ګورئ اوس 52 سلنه برېښنا شته دلته وخت هم لیدل کېږي دومره وخت به ونیسي د چارج د پوره کولو اوس د بټرۍ د چارج پوره کولو لپاره 2 ساعته او 40 دقیقې ته اړتیا شته اوس موږ بهر ته ولاړ شو نو دغه سیستم به پرې کړو
OK， 不对在。OK， 啊，坐。这草cây massage 我的。好 ，Kiki。OK， 输入。这草cây它的唱歌要 button 是它。درنا دستانو څنګه دغه برېښنايي موټر مو خوښ شوی فکر کوم چې په راتلونکي کې به لا زیات خلک برېښنايي موټر انتخاب کړي ځکه چې برېښنايي موټر لګښتونه د تیرو موټر په پرتله لا ټیټ وي پر سره پر دې هم چاپیریال او طبیعت لا لږ ککړتیا رامنځته کیږي نو که څه هم اوس ځینې مسئلې لا هم موجوده دي مثلا که یوازې په چارج دغه شان برېښنايي موټر چټک سرعت به ونه رسیږي خو که مثلا په کله چې دغه شان بټري استعمال شوی او څنګه حلولی شي چې چاپیریال ته هیڅ ککړتیا به نه رسوي داسې ټول فکر کوم چې موجوده مسئلې دي خو په راتلونکي کې د تخنیک د عصري تخنیک د پرمختګ سره سم به داسې مسئله لرې شي نو ستاسو له پاملرنې څخه ډېره مننه خدای پامان 再见再见拜拜 See you خدای پامان په چیني ژبه څنګه ویل کیږي再见